امام طبرانی رحمه الله یو روایت نقل کړی دی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه. امام طبرانی وی په دې روایت کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شلو، پیغمبری ملو شوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله د طرف نه دا حکم وشلو، اے پیغمبره د خلکو ته د دین اسلام د قرآن د احکامات د ورسوه او د دې بوتانو او د دې مشرکانو په خدایانو باندې سدي الله د طرف نه رسول الله مبارک ته دا حکم وشو چې سخت رد پې وکړه. نو چې کله د بوتانو متعلق رد شروع شلو، د شرک خلاف رد شروع شلو، نو د مکی مشرکانو یو وفد راغی رسول الله مبارک ته. چې کله هغه وفد راغی رسول الله مبارک ته، لوی لوی سرداران پکې وو، د قریشو د مکی غټ غټ سردارانو پکې رسول الله مبارک سره کېناستل، ورته وی موږ تا سره یو څو خبرې کول غواړو، او ضروري خبرې دا دي چې ته به د خپل دین پرچار کوه، ته د خپل دین دعوت چلوه، ته د قرآن دعوت چلوه، خو لیکن زمونږ د خدایانو بد مه وایه. اصل دین اسلام چې راغلی دی دپاره راغلی چې موږ به د بت عبادت نه کوو، موږ به د یو خالق لا یزال عبادت کوو. نو رسول الله مبارک ته ویلو، وی که ته پیسې غواړئ موږ به پیسې هم درکو، که ته په مخ د په مکې په ځمکه باندې د کجورو باغات غواړې موږ به غټ غټ باغونه هم درکو، او که ته وینځې غواړې، که ته غلامان غواړې، که ته ښځه غواړې، که ته څه شی غواړې موږ به تاله درکو، ته د خپل دین پرچار کوه، خو لیکن زموږ د خدایانو بد مه وایه. تاسو به خبره پوه شئ. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ما ته خو د الله د طرف نه وحی کیږي، زه چې څه احکامات ویم په دې خپله خولو، دا خو د الله د طرف نه ما ته حکم کیږي. نو بیا ورته د دې مکې مشرکانو وي چې دوی پوه شول چې په دې خو کار ونه شو، مونږ خو د پیسو لالچ هم ورکو، مونږ خو د هر څه لالچ ورکو، په دې کار ونه شو. نو د مکې مشرکانو ورته وي یو کال به موږ د ستا د خدای عبادت کوو، د الله عبادت به کوو. چا ورته لکه د مکې مشرکانو ورته وي، خو یو کال به ته زمونږ د بوتانو عبادت کې. رسول الله مبارک ته وی یو کال به موږ د ستا د خدای عبادت کوو، او یو کال به ته زمونږ د بوتانو عبادت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی اے جاهلانو، ایها الجاهلون، اے جاهلانو، اے احمقانو، اے بیوقوفو، تاسو ما د الله د عبادت نه منې کوئ، تاسو ما د الله تعالی د عبادت نه منې کوئ. زه خو د یو الله عبادت کوم، زه خو د یو الله تعالی تابعداري کوم، زه خو د یو الله احکامات منم، تاسو ما د هغې نه منې کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې د مکې مشرکانو ورته وي که ته سرداري غواړې که نه مشري به درله درکو، سرداري به درله درکو، که ته وینځې غواړې، ته نوکران غواړې، ته پیسې غواړې، فصل غواړې، باغات غواړې، چې څه شي غواړې در به کو، خو ته زمونږ د خدایانو بد مه وایه. اے رسول الله مبارک نه د پیسو لالچ وکړو، نه د جهداد لالچ وکړو، نه چې د کجورو د باغاتو لالچ وکړو، نه د وینځ د غلامانو لالچ وکړو. تابعداري د چا وکړه؟ د یو الله، د یو الله تعالی د احکاماتو تابعداري وکړه. هغه د مکې مشرکانو سردارانو د هغې به څه سزئ؟ هغې په دنیا کې هم تبه، آخرت کې هم تبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی اے جاهلانو، تاسو ما د الله تعالی د عبادت نه منې کوئ. موږ او تاسو ته پکې څه تعلیم دی؟ امت ته دا تعلیم دی که موږ ته خدای مکه، الله مکه، د غیرو د طرف نه که د پیسې لالچ راشي، که د هر څه لالچ راشي، خو دا خپل ایمان به نه بیلو، ګورئ دا خپل قرآن به نه پرېږدو، ګورئ دا خپل پیغمبر به نه پرېږدو، د خپل الله احکامات به نه پرېږدو. که موږ ته مثال هر قسمه لالچ راشي، خو موږ دا دنیا دا عارضي ده، یو څو کاله جون دی، یو څو ورځې جون دی، یو څو ساعته جون دی، دا به ختم شي، او
آخرت زندگی چې دا نه ختمیږي. نو د آخرت د زندگی څه د فکر وکړو. رسول الله مبارک د کافرو هغه اس لالچ قبول نکو، ویل ما ته زب هغه حکم منم د الله تعالی چې کوم ما ته د الله د طرف نه حکم کیږي، کاغه د ستاسو د بوتانو خلافي، کاغه د ستاسو خلافي، رسول الله مبارک زه په هغه باندې عمل کوم، زه د ستاسو لالچ کې وینه راځم. بیا ورپسې په دې بل آیات کریمه کې ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. دی آیات کریمه کې د قیامت د ورځې طرف ته اشاره ده. قیامت برازي، دا زمونږ عقیده ده، دا زمونږ ایمان دی. قیامت بس دی، دا برازي. او منه کنه کافران قیامت نه مني، يهود نصارا قیامت نه مني، مسلمان د قیامت ورځ مني، د آخرت ورځ مني. دا زمونږ د ایمان اهمه حصہ ده. قیامت برازي، الله وی قیامت بسنګ راځي، دا غاټ بیان دی. مختصر دی آیات کې الله تعالی بیان کړی دی ونفخ فی الصور. الله ما یو فرشته پیدا کړی دا، هغه فرشتي نوم د حضرت اسرافیل علیه السلام. الله وی چې کله زغه حضرت اسرافیل علیه السلام ته حکم وکم چې ته په شپېلې کې پوک ووهه، چې د کله نه الله تعالی دا فرشته پیدا کړی دا حضرت اسرافیل علیه السلام، الله ورله په خپل قدرت یو شپېلې ورکړې ده. هغه شپېلې حضرت اسرافیل علیه السلام نیولې ده او د الله د حکم انتظار کوي. نو چې ګوره دا شپېلې ووهلی شي نو الله څه وایي فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. الله وایي وی دا شپېلې چې ووهلی شي په مخ د ځمکه که انسانان دي، څومره مخلوقات دي، دا څومره هر څه دي، الله وی دا بېهوشه شي، دا به څه دي بېهوشه به شي. دا نظام د هر څه به څه دی دا به ختم شي. دا اسمان چې دا ښکلی موږ ته ښکاري دا به ټوکړې ټوکړې کړي شي، دا ستوري به راوغورځېږي، نور به راښکته شي، دا دریابونه دا لوی لوی بلډینګونه دا به ختم شي. بیا الله وی ثم نفخ فیه اخرى. الله وی بیا به موږ دوباره بیا شپېلې ووخو. حضرت اسرافیل علیه السلام ته به الله حکم وکړي بیا شپېلې ووخه. د هغې نه مخکې وورئ کله چې دا شپېلې ووخلی شي که نه، ستاسو ذهن ته به هم دا یو سوال راځي، نو دا ټول نظام هر څه خو به ختم شي، فرشتې به هم څه دی د دې نه به هم الله روح واخلي. آخر کې به دا مقربې فرشتې دا څلور فرشتې حضرت جبریل علیه السلام، حضرت میکائیل علیه السلام، حضرت اسرافیل علیه السلام، حضرت اسرائیل علیه السلام دا وفات شي. بیا به د دې دریو فرشتو نه به الله تعالی په خپل قدرت روح واخلي، صرف حضرت جبریل علیه السلام به پاتې شي. بیا به د دغه حضرت جبریل علیه السلام نه به الله روح واخلي، صرف د چا ذات به باقي شي؟ الله به باقي شي، الله ذات به باقي شي. الله به آواز کوي لمن الملک اليوم. د نن ورځې بادشاهي د چا دپاره ده؟ د نن ورځې بادشاهي د چا دپاره ده؟ هغه بدماشان، هغه کبرجن، هغه غټ خلک څه شو چې ځان ته به په دنیا کې سویل کبر به کوز، هغه ظالمان څه شول، هغه جابران څه شول، هغه وډیران څه شول. الله به آواز کوي راپاسې اوس کنه، راپاسې اوس کنه. نو څوک به راپاسې دي؟ نه، د یو خالق العزال بادشاهي به. او د آیات کې الله تعالی یوم القیامت والسماوات مطیات بیمینه. د آیات کې الله وی ویل د ځمکه اسمانونه الله وی دا به زما په دې ښي لاس کې وي. څنګه وی؟ په دې ښي لاس کې وي. ښه، یعنې دې نه ته دا معلومه که چې دا ځمکه اسمان دا هر یو شی موږ او تاسو چې څه کار کوو نو څه شی ډېر استعمالو که ښی لاس استعمالو ډېر که نه څه کار کوو څه شی رالو څه شی اږدو څه شی استعمالو ښی لاس. ښی لاس د زور دپاره هر څه دپاره استعمالو که نه ډېر خوراک دپاره هر یو شیز دپاره. الله وی دا ځمکه اسمانونه دا هر یو شیز الله وی دا زما ټول د دې یو ښي لاس د دې یو موټي دی. خبره پېښه د الله قوت د الله هغه زور طرف ته څه دی لکه اشاره ده. نو د دې یو خالق العزال تابعداري د دې یو الله احکامات دا منل پکار دي. ګورئ جی سبق ته قل افغیر الله تأمرونی. تو وایه ای پیغمبره چې آیا بغیر د الله نه د بل چا تاسو وینا کوي ما ته اعبد ایها الجاهلون چې زه عبادت وکړم ای جاهلانو. ولقد اوحی الیک او حال دا دی چې وحی شوې ده تا ته وإلی الذین کسانو ته من قبلک چې مخکې ولتانه لئن اشرکت لیحبطن عملک
چې که تا شرک وکړو نو برباد بشي ستا عمل ولتکونن من الخاسرین او ته بشي د تاوانیانو نه بلکې خاص د الله عبادت کوه فاعبد وکن من الشاکرین او شه د شکر ګزارونه وما قدر الله حق قدره ونه پیژندو د مشرکانو الله لره چې څنګه پیژندل د هغه پکارو والارض جمیعا او ځمکه به ټوله د هغه قبضته یوم القیامت په یو موټي کې به وي د قیامت په ورځ والسماوات او اسمانونه به مطیات بیمینه ټول به رانغستلی شوي به وي د الله په خلاص کې سبحانه هغه پاک دی وتعالی او اوچت دی عما د هغې څه نه یشرکون چې دی ورسره شریکان جوړوي ونفخ فی الصور او پوک به وهلی شي په شپېلې کې فصعق من فی السماوات نو بېهوشه به شي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې الله غواړي ثم نفخ فیه اخرى بیا به پوک وهلی شي په دې کې په دویم ځل سره فاذا هم قیام ینظرون نو فورن به دوی ولاړ وي او ګوري به دا خلک واشرقت الارض بنور ربها او روخانه بشي دا ځمکه په نور د رب خپل سره ووضع الکتاب او کیښودلی بشي کتابونه د عمل نامې وجیء بالنبیین راتلل بوشي په پیغمبرانو سره والشهداء په ګواهانو سره وقضی بینهم بالحق حاضر بکړي شي او فیصله بوشي د دوی په منځ کې په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نه کیږي ووفیت کل نفس ما عملت او پوره به ورکړي شي هر یو نفس ته چې څه کړي وي وهو اعلم بما یفعلون او الله خبردار دی په هغه څه چې دوی کوي صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير خدای پاک مونږ چې سویل که زمونږ نه څه کمی شي مونږ ټول معاف کړي یا الله مونږ ټول نه درس په خپل دربار کې قبول کړي خدای پاک مونږ ټولو ته په دنیا آخرت کې اجرونه ثوابونه راکړي یا الله دا کم ناس ملګري مشران کشران ټولو زندګۍ کې برکت کړي ټولو په کورونو کې خیر او برکت کړي یا الله مونږ ټولو له خیر راکړي یا الله زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي یا الله زمونږ د ټولو مددگار شي خدای پاک زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي یا الله د دې مسجد د دې کارپټ کې چې چا څومره حصه اخیستې ده یا الله کم خدمت یې کړی دی یا الله دا خدمت یې په خپل دربار کې قبول کړي یا الله چې څومره پیسې به کې چې څومره د خپل وس مطابق ورکړي دي یا الله دا پیسې ته قبول کړي یا الله دا پیسې ته قبول کړي خدای پاک یا الله دا پیسې یا الله په دنیا آخرت کې په کار راوستل کړي اولاد کې خیر او برکت کې بچو کې خیر او برکت کې کاروبارونو کې خیر او برکت کې خدای پاک سره زمونږ د غمونو پریشانونو آفتونو مصیبتونو محفوظ کې یا الله مونږ ټول له خیر راکړي زمونږ کشر ورور بیګال عمرې لځي د واته کې چې الله په خیر بوتلی کې یا الله سفر احسان کې په خیر په خوشحالۍ بوتلی کې په خیر په خوشحالۍ راوستلی کې ټول حفاظت وکړي یا الله زمونږ د ټولو حاضرینو ملګرو غیبي الله د حرمینو شریفینو دیدار نصیب کړي غیبي یا الله اسباب برابر کړي خدای پاک زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي صلی الله تعالی علیه